تاسو وای مليان حق نه وای. ملا به څنګه حق وای؟ ستا په ملک واحد ملک دی چې د ملا دومره ګنده تربیت په دې ملک کیږي چې الله دې امان راکړي. هر ماښام او هر غرمه ګورئ وظیفه لیاو ایماندارو وظیفه راوړئ خدای مو بخ. یعنی هغه خلق چې ته په جماعت کې خدای ته وکیل کړي او د دې مولا په خوله ته جنت غواړي، هغه مولا ستا په دروازه کې ولاړی وظیفه راوړي خدای مو بخا. ابل ورځ د دې جماعت دا زمونږ مبارک جماعت چې دی طالب مې راو وخت مال دې خورا شالکه چا صدر کړي کنا چا ټوکرای کې ملاس کو نو دو وظیفه پکې وي او دواړه ما خیال دی چې د درې ورځو سړې وي. کا ترکاری وګورئ نو زه تاسو ته څه وایم، هغه سړی چې کوم ته خدای ته وکیل کوي او دی ولدوالي نه وای او ته ورپسې آمین وای، نو خدای وای دا هغه سړی په خوله مانه جنت غواړي چې کوم سړی له دې بیګانه سړه ټوکړه په ټوکرای کې اچولیو. دا ستا د ملک تر او بیا تسمار خانی دې څومره ده، نخرې دې څومره دي، په جماعت کې دې روب څومره ده. زه بجلیګر کې ومانو یو راغی وی چې منځ شو او جو شو یا رخونو په دویم ورځ بیا تینا منځ شوی مازیګر په دریم ورځ چې راغی کنه ول منځ شو او شو الکه ټیم دا خو د ټیم خبره ده جمعات کې غړای لګېدلې څه د پاره ده په دې ټیم به منځ کې ول قد قامت الصلاه نه چې څنور الفاظ یره اوچت مې کو د دې زمکې مې ویش او بیا مې اوچت کو د جمعات د کړکای نه مې بار لړا کو او ورپسې مې ور ټوپ کو په دې خېټه مې یو درې ټوپه ورته وای مال چې ترسو زدي جمعات کې مو تما په دې دروازه ولې دي نو کلمې بدر کې وشلو تر مرګ پورې بیا ازما جمعات تراله استاد مور ډولای لاندې راغلې م چې تنه راغلې نو منځ بن کی اوزه په دې لار نن ستا په کلو کې چې ملک صاحب نی راغلې جمع نو دريږي چې خان نی راغلې جمع نو دريږي چې بامبن صاحب نی راغلې بمبر صاحب هغه نه اورېږي چې هغه دغه او داس کې او داس مو داس پکې نشته ته پوښي په خبره باندې وړاندې نه او داس کاوه نو تا د مولا تربیت دومره ذلیل کړي بیا پادری مالګي دیوړي نو هغه پندوکه مولا ترخی نیولې او په قبر تبارک الذی استا مصالحه د مړی هغه هم په ترخی نیولې او په قبر تلاوت هم کوي د سقات دایره کې ناس دي او سقات والا چې کوم مشر تاسو جوړ کړي هغه نیمه پیسې خپل جیب کې پری دي او نیمه خلق ولا ورکی قسم په خدای دې دا اورېدو نه هم د لیدو په دې دوه غوتو به غوټه پرانیسته په جیب کې په دې دوه غوتو او پیسې به نیمه په جیب کې توې کړې او نیمه به دا سره وېسته نو طالبانو لبه چرتانا نه ورکړه او چې لګ داسې اناړي غوندي مولا بو غلبه 2-3 روپے ورکې چې شور وانه چي تاسو ملک شو زمون هر شی دین نه دی دا نن زیاولک چې مولا خرید کړو د دې لوی وجه چې دا او د دې عذاب به د دې قوم په سری چې دې قوم دومره ذلیل تربیت د مولا په دې ملک کړي دي
دومره ذلیل تاسو سرسایو ته وګورئ خپلو ته لا اختر نه راغلی چې د میاشتې په سر کې تپوس کوئ چې سرسایه څومره کی سرسایه څومره کی څوک پکې وایي کې 6 روپۍ کېږي څوک په 1 روپۍ کېږي څوک هر یو څه و یا رب چه حکمت است که ناکساں کسا شدن به حکومت پاکستان هم بابوا شدن هر یو د مفتنی زوی پیدا شي صاحب څوک وی لس کیږي څوک وی اته کیږي کور دې وران شه چې وران دي تا نه چا تاسو کړی چې ته اخبار کې بیان ورکې چې دومره کیږي ته سم مفتی ته عالم قادیانانو به بیل بیان راشي د وابیانو به بیل بیان راشي د سنتیانو به بیل بیان راشي حل بجومی آسان خبره ده ورشه منډی کې 1 سیر 5.5 چټاک غنم یو سیر سپینیمی چټاکای غنم پختنه او که چې 100 پیسې جوړي بدغه سرسایه دې د یعنی دومره غوندي خبرې پسې به مولا ته ګرځي چې سرسایه څومره ده پروسه کالی چې ولساتو کا سرسایه څومره ما نشتا په دې پويږي کنه نشتا ولولي مال معاف سرسایه څکه نشتا سرسایه ځه ورکش دا دومره خبره باندې ته مولا له تاسو کول ته ځي نو زما عزیزانو عرض داو چې دا ایس بنوي او کوم کی دین وي مون دین زدکړې وي ضروريات د دین مون ته معلوم وي چېرې به دا مشکلات مون ته نه دا څه قوم دی وختي ماته یو سړی ټلیفون کوي اولک ول زما وعده ده او زما سخر وای چې دمان او ډولکی دی نه راوستي نو لور برانه بو نه زی سخر می ویل او خپلوان می وای چې واده په مړې په جړه خخ کاری او واده په ډنګ خخ کاری غړې گئی دا ټول پاکستان را پاسي غړې گئی زمونږ د کورس زی دا مولانا ابشار صاحب خبره ویل پته به په لوی لاور لګي لوی لاور باندې تیرې دل دار چا کار دے الته په پته لګي چې سبتی جوړي غټي گئی واده زمونږ داس مړې ما ته خلق راشي دي سلوي اختیار د مړی او کارډونه چاپ کړي د مړی اوم کارډونه چاپ کړي هغه ورځ یو مړی خلق را لوي د مالدار دلته جمعات جوړیږي دا استاد چې جمعات نوځي تاسو مخامخ سرک ناغه غاړه کوسه کې جمعات جوړي مالدار د مړی د سلوختای پیسې راوړي د جمعات کې ولګوي صدقه جاریه بشي او ټول عمر با مړی ته په فائدہ رسي ول نه یاره دا څه د مولا توپ خبره دا کله وطن بچوي مال خدا کله وطن خو به خوري خو زما د خدای په ذات قسمی کدی په مړی پسې خیرات په دې نیت کو چې کلی وطن کې مستر ګوچته شي چې د یو اوربش عمر ثواب په دې مړی پسې خدای ونه راځي د یو اوربش قانون ما سره ده انما الاعمال بالنیات د عمل دار و مدار په نیت باندې ده نیت پاره جډر لوی خیرات او بسترګ دی اوچته شو بدل دنیا کې خلاص شو اخرت لټ ټیډي پیسې نه ده تاسو خیال راغی نو ودونه زمونږ داسي دي او مړی زمونږ داسي یو کوزا دی راوړه
او جمعات کې د کې خو چې څوک په اودس چې تر څو دا کوزه ژوندای و او ماته نه و او چاته فایده غستا ار ورځ به نوې ثواب ستا مړي ته قبر ته رسي او هغه ثواب به د تحفې په شکل کې ورته پیش کیږي ار ورځ حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله سڑے مرشو داغا عمل منقطع شو الا مگر دری سیزو ندی چا دا مرگ نہ پس کارآمد کی گی با نور ټول بکواس دے دری سیزو علم علم کړو دی مړی بیا بل ته خودلو هغه بل بیا بل ته خودلو بل بیا بل ته خی بل بیا بل ته خی بل بیا بل ته خی دا سلسله چې تر قیامت روانه نو داړم به خودن کې په ثواب کې برابر ور سره شریک یا نیک اولاد چا پرې خو او د مرګ نه وروسته مور او پلار پسې دعا کوله دا ثواب به وختن فوختن مور او پلار ته قبر ته ورسي یا صدقه جاریه کړي وا جمعاتي جوړ کړي کوې وسته پولي جوړ کړي دا شی چې تر څو پورې باقی وي نو الله باندې نوې اجر او ثواب دغه مړی ته رسي بنیادی سیزون عزیزانو دا او دا شی عملی طور مونږ ته قرآن خودلې ده حدیث راته خودلې ده صحابه او عملی طور بیا مونږ ته خودلې عملی طور حضرت عثمان ته وسړی راغی چې یو من شات میں پکار یو من وچاوچ وی کینا بچیو تازه قافله را روانه داو قافله د 200 خان راغه شات په بار دی حضرت عثمان سروان ته وی چې دې سړی ته یو من شات ورکا او رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګره سروان ورته وی چې جی د مخ کې دی اوخنه چې من شات کم کې نو یو انډه سپکو یو درون بیا په اوخ به بار نټینګي نو حضرت عثمان ورته وی چې خدای چې دا بار په اوخ نټینګي دله خو به من شات خامخا ورکو چې په اوخ بار نټینګي نو ټول بار ولا ورکو وې دا بار بده وړي څنګه د اوخ بار خو سړی نشي وړي ویل دا اوخم ولا ورکا ازه ماما و به کوي داس نه شیخان اوخ نه خدا کا خرم چلا ورکی اوخ په ډېر به مالی دلی مونږ ځان لیدل وګه راغله د مولا صاحب وګه ما وګه ما هغه منډه کړې ده چې پیزار کې غورځیدل هم دی مونږ په حضرت عثمان وی وخم ورکا چې پیوي ساروان ورته وی چې جد دا وخ د دې نور وخانو قائد ده کدا وخ د مخ نه لري کې دا نور بیا زینا حضرت عثمان ورته وی چې دغه بار او دا وخ ما دې سړی لا ور کړی چې دا 200 وخان د دې وخ نه بغیر نزي نو پړې راونی وو او سړی ته پاوله کو چې بچیا دا 200 وخان ټول بو داستار ساروان هیبتی شو ولی په هیبت شو ویل هیبت په دې شوم چې اسنه چې اوس تراته وای چې تم ور سره ځه تمیم ور کړی
عزیزانو د ورکړې چل دی ته وایي. مونږ خلکو که خیال هم کړی که نه په دکانونو کې دا ټیډي پیسې ساتلي نو چې دا فقیران راشي نو 2 ټیډي پیسې ولا وایي. کم از کم 1 روپۍ خو ورکه د خدای بنده چې دغه 1 روټۍ خو پیوشي که 1 روپۍ خو ورکه. په فضولیاتو باندې کروڑونه ستا په پاکستان کې اوس الیکشن وشو. الیکشن شو پیپل پارٹی حکومت شو پر اربونا کربونا روپے پر دے الیکشن ہو جائے. یو د پیښور په الیکشن باندې یو کروڑ روپے دے یو سړی لګی دی. د قبایلو په الیکشن باندې یو ووټ د ملک چې ده په 50,000 روپے خرج شوی. یو ووټ د سینټ ممبرز 15 ممبران په 75 लाख روپے اغستی او ځان د سینټ ممبر کړي. د لعنت لپاره خو کروڑونه روپے روزي لکونه روزي او د الله نوم چې در تواغستا او د جمعات نوم در تواغستو نو تندې دی پتروشکو څه شی در نه جوړ شو چې منبر شوي. داسې ډېر کوڅه ډب منبران ګرځي په پاکستان کې. وګورئ تاسو د جمعات کې چې ناست دي تاسو د قسمي چې د صوبایي اسمبلی ممبر ته یو لیسن درخواست ورکړي تماچې یا د ټوپک ودا خو راته لګو کا یاره قدر ته یو کو کنه نو بیا راشي ما په دا مخ یو 2 سپېړې وای بجی دا بند یو لیسن تاسو خیر راغی. بیا دا ملک د قومي اسمبلی ممبران په جلوس کې روان دي او د لندن خلاف او د امریکای خلاف احتجاج کوي چې هغه رزیل تاسو ولې په ملک کې ساتلې ده چې کوم رزیل د پیغمبر په شان کې ګستاخانه کتاب لیکلې ده. نو هغه ملک هغه قومي اسمبلی ممبرانو باندې ګولای چلای بیا یا د قومي اسمبلی ممبر 19 او د غونډس کې غوندې بار لړی چې تا دا حق خبره ولې وکړه. دلته به د خان د خلې نه وکړ خان چې څه وایي ته به وایې چې خاجي او که د خان د خلې سره او ها سره د ها ملاو نه کړو نو ستا به په ملک کې ځای نه وي. نو دا شرمېدلی قوم دی خدای به نور شرموي که خیر. دوی به د ځان تماشې وکړي تماشې هغه ورځې به در باندې راشي واورئ هغه ورځې چې په دنیا کې به در باندې قیامت جوړ شي. منډې به وهي در پسې به آواز وشي چې زوی دې ماشوم وای به زوی په تندرو لزه خپل سر پناه کوم. داسې غړبا او داسې ډمبا به در باندې جوړېږي. تماشې به د ځان کم قوم چې د خپل ژوند د پالیسۍ غلطې فیصلې کوي هغه قوم د قوم خدای تباه کړي. هغه وخت به در باندې راځي او تاسو به وګورئ. نن زکات دلته یو ډېر لوی مالدار سړی دی هغه چې زکات 10 روپۍ درکوي نو 3 سوکه به دې ووایي 3 سوکه به دې ووایي نو بیا به 10 روپۍ درکوي. څه دې خلکو ځان نه بې غیرته جوړ کړي دي غاټ سنډا به او جامت به رالوی کړی موږ 3 طالبان داسې له د دولاسي کوتک نیول پکار
چورګه ته تر اوسه لا طالب پروسه کال میونه تاسو کوم څه کتابونه وایته ویل خلاصه وای لا حول ولا ګیره کې د سپین لګېدلی کور دی وران شه تر اوسه چرته نو سمونګه بے غیرت یو او سقوم داسې نا د خاریانو خبره ویل ان اونټ او ګاندو ساروان راندو خان دی او ګاندوانه سروانان دي څنګه قوم دی دغه څنګه یې دغه څه بدر باندې حکومتونه راځي کوم حکومت چې تاسو په ډیر شوق جوړ کړی دی فلحال دا قوم لګیا دی اور پسې بد وي پلانے کار میں نہ کیگی پلانے کار میں نہ کیگی پلانے مال ابتداء عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا دا د عشق ابتدا دا تماشا کوي چې رست بس کیږي تاسو په مخ کې دوه جمعونه را روان دي په دې آیت کریمه کې یو لفظ الله ویله دې چې هغه ډېر زیات خطرناک دی ولا ينفقونها في سبيل الله کم خلق چې سرا او سپین جمع کوي او هغه د الله په لار کې نه خرج کوي نو الله فرمایي چې فبشرهم بعذاب الیم اے حبیبا دے خلق ته زیر ورکا په یو عذاب دردناک باندې زیر ورکا نو زیر همیشه که تاسو خیالو کوي د خکار خلق ورکي دلته الله پاک د عذاب زیر ورکي نو دا زیری لفظ دلته چې دی دا زجرن او توبیخن دی بعذاب علیم په هغه عذاب باندې زیر ورکه چې هغه عذاب به علیم علیم په عربي ژبه کې فعیل وزن دے او فعیل وزن چې دے کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي که علیم دلتا د اسم فاعل په معنا واغستې شي نو الله فرمایي چې په هغه عذاب باندې زیر ورکه چې هغه بل په درد کې اچي دا سي عذاب به چې هغه بل په درد کې اچي او که علیم دلته په معنا د اسم مفعول واغستې شي نو علیم مانا مولم اللہ فرمائی چې په هغه عذاب زیر ورکه د قوم ته چې هغه عذاب به مولم وي یعنی په خپل په درد کې واقع وي هغه عذاب په خپل دردي د دې فائدہ بدای چې کوم عذاب په خپل دردمن وي نو هغه به د بل د درد احساس نه کوي جهنم به په خپل چغه وي چې زه تباہ شم اوس وزیدم ورید شو نو دې کې جهنميان کا
چغې وای چې خدای تبا شو ورته شو اوس وزیدو نو جهنم ته بداغه احساس نه کی لکه تاسو خیالو کوي په هسپتال کې د چا خپه ماتي د چا سر ماتي د چا لاس ماتي اوس خپه ماتي والا چغه وای چې وای نو لاس ماتي والا ته د وای پرواز کنه راځي چې هغه خپل دردمند لاس ماتي د وای فکر خو هغه سړی ترازی چې خپل دردمند نه نو کم سړی چې خپل دردمند دي هغه ته د بل د درد احساس نه کوي نو الله فرمایي چې دا جهنم با په خپل دردمند وي نو دته به د بل د درد احساس نه کوي بیا با عزیزانو په دې جهنم کې طبقات وي د جهنم لاندې بیخ تبا کروڑونه میله مزل وي الله دې امان راکړي زن خلق با بالکل پالان دے تاخچہ دے جہنم کے پراتے سوک بلک پاس وی سوک بلک پاس وی سوک بلک پاسی سوک بپاسی و درجو درجو بدا سی پکے پراتے حافظ ابن کثیر وائی چھے یو سڑے چکم پردے حق خوری پردے مال خوری نو دغه سړی به هم د لاندې تاخچې د جهنم ته خدای یو ځل بوزي ډېرې کنۍ خوړلی یوه پیسه یې که پردی خوړلی وي یوه پیسه نو د حساب په ورځ به دته وویلی شي چې ستا نور حساب صفا دی خو یو پیسه در باندې پاتې ده هغه پیدا کنو بیا جنت ته ځه وای دی به رامنډه کي چې ما سره خو کور کې ډېرې پیسې پرتې نو هغه پیسه به ورته چې هغه پردی د خوړلی وي نو هغه به ورته په لاندې تاخچه د جهنم کې ښکاره شي نو دی به ورپسې ورټوب کی چې هغه پیسه راوالي او پاس راشي نو پیسه به بیا وغورځي نو دی به ورپسې بیا ورټوب کی او یا زره کاله به دغسې غوپې خدای والا د یو پیسې په بدل کې ورکړي چې د چا شپه ورځ حرام خوراک خوراک حرام وی لباس حرام وی کارونه حرام وی تجارت حرام د دې خلقو بچان جا عزیزانو زکاتونه هو ورکوي خدا پختنه مم چری کړی ده چې دا د کم مال زکات وباسي دا زکات د کم مالو باسي کم مال چې په پودرو غټلې داغه زکات ډیر زیات دي او خلقم ډیر ولا ورزي خیراتونم ډیر کوي ګډانم ډیر لالي تاسو خیال راغی کم مال چې په شرابو ګټلې شراب خرڅ کړي وي او هغه مال پاغه ګټلې دا غیم زکات وباسي کم مال چې په جوارای ګټلې
दागे हम ज़कात बासी। नन द पाकिस्तान हुकूमत पे यौ शी पसे ढेर रागस्ते कचरता चा दलवाड़गी ना कपड़ा रावड़ा नो आगे द पारे शर्मखान सातली दी पे सरक वर्ता वलाड़ी आगा शर्मखान वर्ता वलाड़ी नो आगा वेगन पसीश आला वो स्मगलिंग दे कपड़ा दानो हराम अदा कुफर दे न जी स्मगलिंग स्मगलिंग च माना यानी दद पलारे बे दुई तद शुक्राने न राते रकड़ा दुई ले शुक्राना न दावर करे ना स्मगलिंग एयर कंडीशन या फ्रिज दे द टोल पाकिस्तान प बंगलो प महलुनु के ओ गोरा पाकिस्तान दुमरा तुरजन मल्क दे ची एयर कंडीशन जोड़ की या फ्रिज जोड़ की दुमरा तुरजन दे ददी पटोल मल्क प बंगलो के ओ गोरा द बार मल्क फ्रिजुना प्राते दी द बार मल्क फ्रीजरे प्राती दी द बार मल्क एयर कंडीशन पके लगोली कुछ ददी बंगले तौरसी रवाशी और चिपलारा मजदूर रा रावानी कड़ी नागे द पारे प्रांगान और शर्मखान सातली दी और पसीश कमाल च असली हराम और नारवा दे और द कौम और द मल्क बेड़ा पे तबाह की आगे की दुई इसी अमरीकी तपोडर सू कुड़ी दो खान पर काफिला की जी सर कदगयान पर गाड़ी की जी या पटांगा की जी अमरीकी तपोडर दद्वी पर जाजुनु की जी और दद्वी अफसरान वर सरा मिलाओगी ईमान देता हुआ 13 हफ्ता के 200 पोडरियान ईरान की ऊनी वेशु और पयौ घंटा के 200 कसानों न सर हो पयौ घंटा सारे ते प्रेको च ददी इलाज बल निश्ता सेवा दे तासु ब्याओ के नन स्ताप मल के द कौम द बचो बेड़ा तबाश सुमरलोय ताजर द पोडर ओचे दे दागा दुमरा उगदला सुना दीचे अल्लाह दे अमान राख दागा उजरा दागा बैठक दे दागा खुराकुन दियो गडान दियो तिकी दियो कीकुन दियो पेस्ट्रियानी दियो जानता चे वही दागा पर बंगला के तो नो अर्ज में दाव अजीजान चे शराब वर्षा पदे रोड बांधे दातो 100 तर 100 रुपयों पोरे बोतल दे द शराब पद्यार 100 रुपए बोतल आगदा 100 रुपयो तनख्वाह वाला अफसर की आद कम जेना पैदा कर पद्यार 100 यौ बोतल
او سکی هغه څوک چې د هغه 1300 روپۍ تنخواه ده. څوک یې ولا راوړي؟ دا لاندې عمله ورته پیدا کړي، لاندې خلق ولا پیدا کړي. ویم قیامت بم هیر شي چې د پاکستان دفتر یې وګوري. د 200 روپو تنخواه والا ته به اډر وشي چې ورشه د باړې نه یو اعلی سیټ د کراکری راوړه. هغه سیټ په 4-5 هزار روپۍ کی. نو 200 روپو تنخواه والا د 500 روپو سیټ بچ دے دا 300 روپو تنخواه والا تروړي. نن ستا د ملک حال دا دی. دا تاسو چې منتخب کړی دی هغې نه بل څه نه جوړی دا. بل ورځې ښځو ته تقریر کړی دی بے نظیر صاحب محترمه بے نظیره بوټو محترمه او کنه محترمه ده کنه. لکه هغه غریب اولی ګرم. نن مې یو خان ته وی مال ته په کوم اخلاقي پسې بد ته تاسو خپل خزي خپل مشرانی کړي نه دي کړیم دي کنه. ها تاسو خزي په تاسو سوري ګرځي کنه ګرځي. ته خو لږ خپل خزه کور کې نه د مالدارو خزي مازیګر په صدر روډ وګوره او د غریبانو خزي په کوچی بازار کې وګوره. د غریب دی په یو رنگ کور وران شي او د مالدار دی په بل رنگ کور وران شي. ته خو خزي ته وایه چې کینه په کور کې او چې د کوچی بازار نه خطا شي نو د اخون بابا پادیرو کې به بیا ګور چې د اخون بابا دیرم ستړي کې نو د اتوار په ورځ به د پبو په میا صاحب کې بیا ګور. د اتوار په ورځ ستا د خزې څه کار دی چې د پبو میا لځي؟ څه کار دی؟ خپو کې باد دی پو کې باد نه دي په بو کې هغه منجوران نه دي ناز دا کټي کټي. نو قوم په هر حیثیت تباہ او شرمېدلې دي. په هر حیثیت غریب په یو رنگ کې شرمېدلې او مالدار په بل رنگ کې شرمېدلې. تاسو خپل خزي منی کولې شئ؟ غریبه د کوچی بازار نه نشي منی کوله، د زیارتونو او د دیرونو نشي منی کوله، او مالدار د ګوره بازار نه نشي منی کوله او د کلبونو نه نشي منی کوله. نو بے نظیر وې چې خزه به دوه وزیران اخلمه او زما د خويندو چې کوم حق لا پاتې دی چام ولا ورکه. نو سپاتې څه شه دی دا ماته نه دی. دا به تاسو ته پته کم شی د خزو پاتې. ډېر شکر الله دې دا قوم نور ذلیل کړي. دا انتخاب دې قوم کړي او پیغمبر چې چاله خیره وکړي خطا زی. ها د پیغمبر خیره خطا زی. پیغمبر هغه قوم ته خیره کړي دا چې کوم قوم خپل سربراه خزه جوړه کړي. پیغمبر خیره کړي دا چې خدای دې هغه قوم په خاورس په سیړوند کړي
नो आगा खैरा पे दे कौम लगेदले दा इंशाअल्लाह द खपल जान तमाशे बकवाए। दुमरा बेहया मल्क लका जमुंग दा मल्क पदी न टिकीगी चे दा मुंग कम रफ्तार बांधे रवा दे मल्क इलाज खूनी इनकलाब है। चियौदा से बादशाह पदे मल्क राशि चे द सरुनो खला जोड़